السلام علیکم ګرانو مینوالو. الله تعالی خوشحاله آباد او خوندولي لره. امید کوم چې ټول به چې کمونه د ژوند نه ښه مزې اخلي، ښه په مزو باندې به سر وي. الله تعالی زموږ د خوشحالۍ د ټولو نصیب کړي. او زه د خپل چینل نه تاسو ته مخاطب یم او زما یو ډېر خوږ ورور د اسمیلا سره تعلق ساتي. یو ډېره مزیداره سندره راله راکړې ده ویجي ده، تاسو چې کمدنو ما دپاره ریکارډ کړئ. نو ما خو تاسو ته مخکې هم ویلي دي چې زه به ستاسو فرمایشونه ضرور پوره کوم او د دې ورور فرمایش دی او دا به چې کمدنو زه تاسو ته پیش کړم، د دې نه خوند واخلئ، مزه واخلئ او زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه چې دغسې خوندناکې ویډیوګانې به مونږ تاسو دپاره ریکارډ کوو. او د یو سندره را لیکلې ده، انشاءالله د دې سندرې نه هم خوند مزه واخلئ. او ډېره مزیداره سندرې لیکلې ده، ما خو ډېره زیاته خوښه ده او امید کوم چې ستاسو به هم خوښوي. ډکی پیالې دې راته کښېښوې په کتار کې، نو ساقي ما به خو بار کې چې دا راباندې څکې. زخمونه مې راټول شو په یو وار کې، ساقي ما به خمار کې چې دا راباندې څکې، ساقي ما به خمار کې چې دا راباندې څکې. ډکې پیالې دې راته کښېښوې په کتار کې، ساقي ما به خمار کې چې دا راباندې څکې، ساقي ما به خمار کې چې دا راباندې څکې.
غم پلار کې ساقي ما بهمار کې چې تا را باندې سکي ساقي ما بهمار کې چې تا را باندې سکي لکه پیالې دې را لکې پې په قطار کې ساقي ما بهمار کې چې تا را باندې سکي ساقي ما بهمار کې چې تا را باندې سکي ارمان پزړه باندې پرېګنه دی په دې هار